السلام علیکم قدرمن لیدونکي اورېدونکي ژمنه سره سامم بیا که خیر وي ولمار غوښتی دی د نبي میک پوښتنه کي دا یو ډېر قدرمن ولما دی ډېر حوصلهنوک ولما دی ډېره پویه لري ډېر استعداد لري ډېره زده کړې کړي دي د نبي میک پوښتنه کي چې په داخل ښار کې څه روان دي څه کېږي څه به وشي آینده به د خلکو څه شی وي د نوم دی که خیر وي بېبسای ګل یې ځکه چې د سیرت مکمل داسې دی چې هر وخت سیړ وي غوسه نه وي درېمې بېبسای ګل اول خو تو ته ښه راغلاست یایم چې میک بلنه د ومنله حاضر شو ژاندای د عمر د اوږد شه خبریال صاحب زه خو همیشه خلکو په خدمت کې یم همیشه به زه دی ته معلومات ورکوم نه مننه که هر وخت تو خدمت خلک دلی دی رو بشم ای پوښتنه ته دی خیز په بازور کې ده زنه نمبایۍ چې دي دغه ماړی ریټ یاوې ته وتوړو یا ماړی که خیر یا وزن یاوې ته معلوم که خو دلته چې زه قسم د ماړی داسې ډانګره غوندې دي یعنې کامې دي دا علت څه شی دی دا ته په څه کې وینې خبریال صاحب مړی پوره دي کامې نه دي دا چې خوشتي کې از کې وزن پوره وي خو کله چې من هغه ته ورچوي تنور ته چې ورچوي هغه جیزونې په غذاب ککړې وي ځورېږي بیا چې تنورس یا ولي اتو وي وشه دومره شاید نه جوړ شي نن دې وایي انجینر خبره ونه اوري دا چې دو ته د کابل دارو په هستو دا بیا څه معنا وایي چې دا رقم ته دوی په کابل کې 50 روپۍ دیو خدای نن صاحب که خیر انسانون خود ځورېږي میک تو سه ماړه یا ځورېږي ځکه چې ولته چې واکیل وي چې کله پخه شي یو پوه شي خدای زړه زور دی یغه مسئول چارواکي نم هیله دغه تو چې په دغه تو څه غاور وکړي که سایتاما ورلګیا چې دی ته دا وی وکړه که کیما بلال یار ویا ځکه د ماړه مریض دی دغه د حال یار چی شای تو بوله خبر یال صاحب نور هغه څنګه وچه وړاوي ته وړیاوي باندې کوي وخالکه دا بس دغه مسله به څرګه حال شي چې دوی دغه ماړی ونه ځورېږي وزن پیرا کو ماړی چې نه ځوروي باید پورې ونه سېځي که چېرته ځورېږي خامخا به دومره وړي کېږي خبریال صاحب نو مو هیله یې چارواکو نه دغه ده چې د ماړی ما ځوروئ ما یې په تکلیف وای موږ تاسې رزق د خورو یې خیر ده که وزن یې لږ کم وي څه پروا نه لري یعنې زوروی ما قدرمن دوستونه ببسای ګل خو وینئ ډېر متخصص دی په دا شی کې ځکه د دندې څېړنه کړې ده چې دا ماړی ځورېږي کني ویلې کمه شوه ځکه چې دلته چې وزن مې ته ټاکلی دی یو رقم ته دی دلته چې پخه شي وبه اسکراغه یو نومونه واړې کلچې دي وبه چې کلچه به خورې ماړی به نه وي مننه کومه دا خیز بازور کې دا زنه لاختي دي پیزه پیراکه خیر وی ډاک دي دا څرګه په ګډه موړه دي کاکیم بل علت دی خبریال صاحب په ګډه ځکه موړه دي چې چېرته د کندور کاسې چې چېرته سړی کاسې چې بازار کې پیپسای نشي جانکوي لختي ته یې ورولي د کندور د کون شروع کوي لختي ته یې ور شروع کوي خامخا به یې خېټو پر ډکېږي کازه بیا چې شګاره شي چې اوبه پور وځي بس سړک ته وخېږي سړک کې دا رقم ته روان کړی وبه چې اوبه زله بایر وړې مننه کومه روبشم یې بلې پوښتنه ته دا رشکې وله چې دی یو خو داسې په خپل سر دی سره تښتي چې ارنګینه یې پولیس یې پکې لګولي دي لیټینه یو نومونه لیټینه پکې لګولي دي وبه یې چې پولیس یې لنجر اندر وله خو چې تېره شي وایي رشکهګن کې وي ټر وکړه خیر دین د تېره شي دا څه علت دی دې مسئلې زه سخت رټ په تشویش کې چولی یم خبریال صاحب چارم دې سیوا کتاب وایي چې پولیسو موټر سره وغولول نږدې وي واورز مې موټر بل موټر سره ټکر کړه وه سړ ته ارامه سیوا کو وایي موټر سایکل والا نوری ورچولی رینجر یې رانو دغه رقم ته رشکې والا نه لوس نه وي دکسې شړ د نه مخته شي پرته درې څلور وری موټر نه ووالو خو که په جوړوي سړی زړه په بدېږي چې خو دا رشکې والا دا جیزو یو ایمانه نه 200 نفر نه بیزن چې په ورځ کې بازار کې وایي نه رشکې والا نه څوک یې لیسانس پیښته نه کړي نه دا وي دی چې په دغه حالات اوس ما مخته کېږه دغه به ببسای ګوله مخنیوی یې څرګه وکړي چې دغه لیټینه یا کنټرول شي د ارنګینه یا کنټرول شي د مازال یا کنټرول شي که چېرې دا رقم ته دا لړۍ دغسې راونه وي
کدای شي چې ډېره ګنډې سره په موتی کې په واقعي کنټرولېږي چې یوې بیټرۍ په ځای دوې بیټرۍ کې ولګوي یوه ګروپ په ځای 15 ګروپونه کې ولګوي یوه رن په ځای 4 رنونه کې ولګوي پوه شوې چې ګاڼه ګوڼه نه د امبولانس پاته کې لګېږي چې امبولانس سره تاسې راونده که چې ځکه امبولانس والا رنونه ځانو موټرو کې لګېدلي دي پوه شوې دغه رقم ته ور لاندې مو اشارې اخې پریموني کې ولګوي هر څه به کنټرول لاندې راشي یمو وصیت دا هغه ده چې هر څه کې ولګوئ مننه کومه ویبسایټ ګولا ډېر داسې یې لیدلی سره کلچېږي په ناسته دار ده کاڅه کې سادو والله خو د یو علما قدر ورپوتې وو لکه چې دا غای مانځه لوړو بیا ویله تا لکه ته مو چوکۍ کې ته نو زه دې درواله یم اوس هډه ده نه تېر وتلی چا چې اول خپل زوم دی بیا که خیر وي بل دی نه اول خو بله چوکۍ وانم و چې خو ته دا همره وزن نه دی بل زه لږ دا ګنډې تکلیف لرم بس دغه خبره ده که چې اوس ورځې درواله یم تک شیندې کړم خپې مې درد نه لیونی یم نه راغورځم خو درې تیله نه شم ټول لیدونکو ته مخامخ مې لوړ یم ورته هډوکې خوږې ګلی غوښې وله غوټه غوټه ګلی څه دي چې وا وخوره داسې بېډاک شي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي یک میز یه دقیقی پرا واهیلا می داغتو چه تو سه خواهی ورگر زدلایوی بپسای گولا پا خیر که قدرمن دوستون تاکیم پیغام لاره که خیری کمره تو نباندی قدرمنو لیدونکو کله چې علما البته چې ځون علما جوړوي علما کېږي نو تاسو خلکو کرا ویر شي چې تاسو قادر پیژنې تاسو عزت پیژنې دا رقم ته چې دا په چوکۍ کې تاسو سي ته درواله وي را ورشه شلانه راول مننه وکانی مې نو تمنار وخت څه دا امر پوهه تاسو چې زدار خبر و چې ته په چوکۍ کې ته کې نه مو بوتروي کا زوادي تر والا وا آسا خو یلم خلق اینی کنی پتا پاڑا ده تراما کتر مالا تستونه که خیر وی دری مالا را وارک شالا خوابال چه وانا کتر مالا تستونه تو سه خپا نشای وزړه که ستا ونه داری رښتیا ته دایا ګرام نه ده نن سبا دغه علمونه داسې دي چې کادر عزت یې ورک شوی دا ګرام نه و خو ما سترګه چاخلته چې مو چې روشه خو چې لږ ته په ساولت